تازه خو طالبانو ته ډیر بد خبر. امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو په ملاتړ یو ځل بیا سنګه هوایی بریدونه شروع کوي. تازه امریکایي جنرال څه ویلي دي؟ طالبان د دې خبر په اورېدو سره څنګه ورخطا شول؟ نور جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال کینټ مکنزي د وروستیو جګړو او تاوتریخوالي وروسته خطرناک خبرداری ورکړی او زیاته کړې ده چې دوی د افغان ځواکونو ملاتړ ډیروي. دی امریکایي جنرال ویلي چې له افغان ځواکونو څخه د دفاع په موخه له دې وروسته خپل هوایي بریدونه زیاتوي او د دوی د افغان ځواکونو په ملاتړ به خپل هوایي بریدونو ته یو ځل بیا ادامه ورکړي. جنرال مکنزي نن په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغلی دی چې د دفاع وزیر تر څنګ له افغان ولسمشر سره هم لیدلی او له هغه وروسته یې د یوې خبري غونډې پر مهال د خپل سفر جزئیات شریک کړل. امریکایي ځواکونو د کندهار ولایت د نامنیو وروسته له بهره خپل لومړي بریدونه همدلته پر طالبانو وکړل، خو دا یې ونه ویل چې له اګست میاشتې وروسته چې ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه وځي ایا داسې بریدونه به ترسره کړي او که نه. امریکایي ځواکونو 2 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د هلمند او کندهار په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو په ملاتړ هوایي بریدونه ترسره کړي او د دوی دا ډول بریدونه به پر وسلوالو طالبانو باندې دوام ولري چې له دې بریدونو وروسته وسلوالو طالبانو په دې حق خبرګون خود او د امریکا له لوري دا کار د دوحې له هوکړې څخه ښکاره سرغړونه وبلله او زیاته یې کړه چې د دې بریدونو بعدي عواقب به د امریکا پر غاړه وي او امریکا به یې مسؤله وي. خو دا چې نن په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان دا خبره کړې نو ښایي یو ځل بیا د امریکا هوایي بریدونه زیات شي او ورسره هم مهاله وسلوالو طالبانو یو ځل بیا غبرګون به بیا وښایي. اوس مهال د کندهار ولایت په ګډون د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د درنې جګړې روانې دي چې ویل کېږي د کندهار ښار یو شمېر سیمې هم وسلوالو طالبانو نیولې دي او لا هم د جګړو د سختېدلو امکان شته دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.